السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به موږ وایو د مخکې په څیر انګلیسي روزمره کارېدونکې جملې. یو 15 جملې دي. ویډیو تر پایه وګورئ. Only one solution. Only one solution. یوازې یو حل. چې کله هم ته وې یو د حل لاره ده. نو ویلی شي only one solution. یوازې یو حل دی یعنی. Watch your step. Watch your step. قدم ته دی پام کوه. کله چې هم یو ځای ته ځي نو ته ورته ویلی شي چې watch your step. خپل قدم ته ګوره، خپل لارې ته ګوره. او بعضې ځایونو کې چې څوک یو څه کار کوي را روان وخت کې لګوي نو هغې دپاره هم ویلی شي چې احتیاط کوه. څه شی چې کې نو پام ورسره کوه. نو ویلی شي ورته watch your step یعنی مخکې دی پام وي، مخکې باید فکر وکړي. watch your step. خپل را روان قدمونو ته ګوره یعنی. It's your turn. It's your turn. ستا وار دی. Your turn. ستا وار. It's your turn. Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Comfortable یا comfortable. Make yourself comfortable. خپل ځان آرام کړه. بعضې خلک یو ځای نیمځای کې یا چا سره چې مخامخ شي تاثیر لاندې راځي. نو هلته ورته خلک ویلی شي make yourself comfortable یعنی آرام اوسه، تاثیر لاندې مه راځه. Stay in the moment. Stay in the moment. په حال کې اوسه. دا حال د هوټلونو کوم حال نه دی، دا هغه حال چې یعنې په دې وخت کې اوسه، په حال کې اوسه چې کله هم څوک په ویښه خوب ګوري، مثال ډے ډریمینګ ورته وایي، یا داسې خبرې کوي چې هغه وخت سره مناسب نه وي، نو ورته ویلی شي stay in the moment. په خپل وخت کې یعنې اوسه، په دې حال کې اوسه، یعنې ډېرې غټې خبرې مه کوه. stay in the moment. په همدې وخت کې یعنې اوسه، مخکې ډېر ټوپونه مه وهه. few minutes away. few minutes away. څو دقیقې لرې. شاته وایي چې یو ځای لږ لرې دی، څو منټه لرې دی، نو ویلی شي few minutes away. یا a short distance away. a short distance away. لږ واټن لري. درېیمه جمله a short distance away. لږ واټن لري، لږه فاصله کې یعنی لږ فاصله لري. This is plenty. This is plenty. دا ډیر دی، یا ویلی شي دا بس دی، موږ اکثر دا ډیر دی. نو this is plenty. plenty ویل کېږي ډیر ته، زیات، دا ډیر دی. Let's stop here. Let's stop here. همدلته بس کړو. همدلته به بس کړو. Let's stop here. زیاتره وخت دا هغه ځای کې استعمالیږي چې څوک ډېرې خبرې کوي، خبرو کې ګرم یا بحث کوي، ته ورته همدلته به دا خبره بس کړو، همدلته به یې بس کړو. Let's stop here. همدلته به ودرېږو. Let's stop here. او که چېرته صرف stop here ووایو نو ویلی شي چې همدلته ودرېږه، همدلته یې ودروه. stop here. همدلته ودروئ، همدلته یې. I don't have another choice. I don't have another choice. زه بل انتخاب نه لرم. زه بل آپشن نه لرم. بله خوښه نه لرم. چې کله تا سره صرف یو کار، یو خبر همدغه کوم، دې نه ما سره بل آپشن نشته، زه بل څه نشم کولی. I don't have another option. یعنې زه بله لار نه لرم، زه بل انتخاب نه لرم. Don't daydream. درېیم don't daydream. د ورځې خوبونه مه ګوره. daydream ویل کېږي ورځې خوب لیدنه، یعنی خیالي پلاو چې ورته وي، د ورځې خیالي پلاو جوړول. don't daydream.
spend time with us spend time with us زمونږ سره وخت تیر کړه spend time with us چاته چې وی چې موږ سره لږ وخت تیر کړه spend time with us come be with us come be with us راځه موږ سره شه it's all thanks to you it's all thanks to you کله چې یو کس ته په ځان باندې کار وکړي او ته ټوله مننه هغې ته کې صرف چې ټوله مننه ستا نه نو ته ورته ویلی شي it's all thanks to you یعنی دا ټول ستا څخه مننه ده چې تا دا کار وکړو it's all thanks to you are you insane are you insane آیا ته لیونی زیاتره خلک غوسه کې وایي لیونی خو نه داسې یو خبره یو کار باندې رد عمل وښیي نو ورته ویلی شي لیونی خو نه نو دلته دا جملې دوه آخري د دې دپاره استعمالېدی شي are you insane یا څلورمه جمله are you crazy دا are you crazy ډېره عام ده اکثره خلک وایي are you crazy آیا ته لیونی it's all due to you it's all due to you due to you it's all due to you دا ټول ستا له امله مثال که یو ښه کار څوک وکړي ته ورته کریډټ ورکولی شي چې دا ټول ستا په وجه داسې کار وشو یا یو مشکل د چا د وجې نه راشي ته ورته ویلی شي دا ټول ستا د وجې نه نو دا جمله هلته کارېدلی شي it's all due to you مثال که ښه کار یې نو ته ورته هم ویلی شي که چېرته داسې یو کار یې کړی ته ورته وایي چېرې دا ستا د وجې نه ټول مشکل ستا د وجې نه راغی نو ویلی شي it's all due to you lower your volume lower your volume خپل غږ ټیټ کړه lower your volume please go away please go away مهرباني وکړه اخوا لاړ شه کله چې چاته وی چې دې ځای نسته شه اخوا لاړ شه نو ته ویلی شي please go away زیاتره څوک د چا نه تنګ راشي نو ورته وایي go away please go away take it easy last څلورم take it easy جدي مه ګڼه زیاتره وخت مونږ ویو دومره خبر خو نه ده مونږ پښتو کې ویو یا دومره غټه خبر خو نه ده دومره مشکل خو نه مونږ هلته انګلیسي کې ویلی شو take it easy جدي مه ګڼه یعنې دومره خبر نه ده یا ویلی شو چې ارام اوسه take it easy جدي مه ګڼه take a deep breath ژوره ساه واخله take a deep breath په غوسه کې زیاتره خلکو ته وایي ارام شه غټه ساه واخله take a deep breath don't stress about it په دې اړه تشویش مه کوه I'm done eating زما خوراک ختم شو کله چې ته موړ شي ته ویلی شي I'm done eating یعنی ما خوراک بس کړو آخري don't worry about me زما په اړه اندېښنه مه کوه زما په اړه تشویش مه کوه don't worry about me